د 19 کلنې ثنا یوسف مور فرزانه یوسف پولیسو ته ویلي یو ځوان د جون په 2 د هغوی د اسلام آباد کور ته ورننوتو. ثنا یې 2 ډزه وویشته او وتښتېدو. دا چې د پولیسو د معلوماتو سره سم ثنا یوسف د دغه ځوان سره ملګرتیا نه کوله. د غیر دولتي سازمان اورت فاونډیشن یوې غړي سیما منیر وایي هر زنانه چې په خواله رسنو فعاله وي هیڅوک یې نشي مجبورولی چې د خپل مینوال سره دې خامخا ملګرتیا وکړي. نو موږ به همیشه دا خبره کوو چې هلکانو ته خصوصا دا په دې خبره پوه کې یا دوی ته دا پوه ورکړي چې هر ریلیشنشپ یا رشته چې د هغې کې رضامندي ډېر زیات اهم او که د بل کس یا د بل پارټۍ رضامندي نشته نو چې تاسو څه هم وکړئ نو دا څه یو قانوني رشته یا یو قانوني تعلق نشي جوړېدی. یو زموږ ذهنیت دغسې دی چې څوک په ټي وي راځي څوک په انټرنیټ باندې راځي نو هغه زموږ ملکیت ده نو هغه موږ ته څنګه انکار کولی شي. معاشرتي سوچ دغه جوړ شوی دی. ثنا یوسف یې د جون په 3 چترال کې خپله ابایي هدیره کې خاورو ته سپارلې ده. تر دې وړاندې هم په ټیک ټاک فعالې زنانه وژل شوي چې په اولنو کې د جنوبي پنجاب اوسیدونکي قندیل بلوچ هم خپل ورور د ناموس په نوم د جولای په 15 کال 2014 کې وژلې وه. قندیل بلوچ په خواله رسنو فعاله وه. ځینې وختونو کې هغې د زنانو د حقونو او ازادۍ دپاره ځینې ویډیوګانې خپرې کړې وې. د زنانو د حقونو یوه کارکوونکي نادیه خان چې د قبایلي ضلعي وزیرستان سره تړاو لري مشال ریډیو ته وایي دلته د روزانه په بنیاد ښځې وژل کیږي، کله د غیرت په نامه او کله د کورني تشدد لاندې، ولې بیا هم د دوی قاتلان نیولې کېدو په ځای هم د ښځو کردارکشي کولی شي. د دې معلومات نه کیږي چې قتل ولې وشو یا قاتل څوک یا دی ولې وکړل، خو ښځه چې کومه ده ټول الزام یا ټول ډایرکشن چې کوم وي د هغې په طرف وي. د پولیس په وینا په 28 مئی د پنجاب ضلع خوشاب کې 32 کلنه اقرا چې د ټلکی شهزادي په نامه ټیک ټاک کارولو د غیرت په نامه وژل شوی. پولیس وايي د اقرا خپلوان بلال دا د ټیک ټاک څخه منع کوله ولې نه منع کېدو باندې ووژله. پولیس تر مخه د اپریل په 25 په پیښور کې هم یو ټیک ټاکر په ډزو وژل شوی. پولیس مطابق 13 کلنه جنت بیبي د خور سره بازار ته تللې وه چې لاره کې عبدالله نومیتن په ډزو وژله. پولیس ویلي عبدالله له جنت بیبي سره دوستي کول غوښتل ولې په انکار باندې پې ډزې وکړې. د روان کال د جنورۍ په 28 هیرا په نوم یوه 15 کلنه جینۍ کوټه کې د خپل پلار لخوا په ډزو وژل شوې وه. هغه جینۍ هم په ټیک ټاک فعاله او په امریکا کې زیږېدلې وه. د پولیسو د معلوماتو له مخې د هیرا پلار انوار الحق هغه پاکستان ته راوستې او بیا یې دلته په کوټه کې وژلې وه. د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوي د جون په 3 په یو بیان کې د پولیسو ستاینه کړې چې د ثنا یوسف وژون کې نیولې دی. خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو معاشي پرمختیا دپاره کارکوونکي تنظیم زوفاش فاونډیشن مشره نوشین فاطمه وایي د ښځو ضد تشدد زیاتره کیسونو کې ملزمان نه نیول کیږي. کدی کله هم کوشش کولو یو د ښې معاشرې سدار دپاره نو یره زه بیا هم بار وایم چې دې معاشرې کې ته کم از کم نصابونه بدل کا، په خپل نصاب کې الف نه انسانیت کا، انار پرېږده، بینه برداشت جوړ کا، تحریم جوړ کا، عزت جوړ کا، احترام کا، دا شیزونه راوله، برداشت کا، یو بل ایز اٹ از ایکسپټ کول شروع کا. بیا دنیا کې هغه حقونه وښیه چې انساني حقونه دي، تا مذهب هم ورکوي، تا قانون هم ورکوي، تا آئین هم ورکوي، دنیا انټرنیشنل څه دغه دي انساني حقونه دي غادي هغه ټول په بچو ته وښیه. د پاکستان د مخابراتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي د کال 2023 راپور تر مخه 6 کروڑه او 40 لکه فیسبوک صارفینو کې 79% سړي او 40% ښځې دي. همدغه شان 7 کروڑه 19 لکه یوټیوب صارفینو کې 28% ښځې دي. راپور کې ویل شوي 15 کروڑه 44 لکه ټیک ټاک صارفینو کې 88% سړي او 22% ښځې دي. د مردان مانور شکل چې په ټولنیز رسنو ټیک ټاک، فیسبوک او انسټاګرام فعالیت لري
وایي نن سبا وخت کې ښځې یو ځای کې هم ندي محفوظه. چې کوم فیمیل په ټیک ټاک باندې راځي نو وایي چې دا ټیک نه ده، دا خرابه جینۍ ده، ځکه چې دا خپل ډریسنګ داسې اخلي، خبرې داسې کوي. زیاتر فیمیل د مجبورۍ نه راوتي دي. خو دا څوک چا پکې پلار نه وي، څوک چې کوم دی د چا په سهاره نه وي. ایون داسې فیمیلز هم پکې دي چې هغې وایي مونږ بهر نشو تللی ځکه چې مونږ سره ورک پلیس هغه کې چې کوم دی هراسمنټ کېږي. په پاکستان کې د ډیجیټل حقونو دپاره کارکونکي غیر دولتي سازمان ډیجیټل رائټس فاونډیشن هیلپ لاین نه جمع کړل شوي معلوماتو له مخې کال 2024 کې آنلاین زورونو څخه تر ټولو زیاتې ښځې متاثرې شوي دي. 55% کیسونه ښځو لخوا ریپورټ شوي دي. 43% کیسونه سړو لخوا ریپورټ شوي دي. 1% هغه کیسونه دي چې نرښځو یا هغه خلکو لخوا ریپورټ شوي دي چې نه یې غوښتل پیژنګلوي وشي. د ډیجیټل رائټس فاونډیشن قانوني ټیم یو غړي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته ویلي د انټرنیټ او سوشل میډیا استعمال د دې ملک د هر وګړي حق دی. دا چې په سوشل میډیا ښځې څرنګه ځان محفوظ ساتلی شي په اړه یې نوموړي وایي सबसे पहले प्राइवेसी सेटिंग्स को मजबूत रखें. सिर्फ इन लोगों को تر ټولو وړاندې پرایویسي سیټینګ مضبوط وساتئ. صرف د هغه خلکو سره خپل معلومات یا انځورونه شیر کوئ چې په کوم تاسو اعتبار کوئ. د دې نه علاوه خپل ذاتی معلومات لکه د کور پته، د بانک معلومات، شناختی کارت او موبایل نمبر کله هم په ټولنیزو رسنیو مشر کوئ. کچره یو کس تاسو ته دړکې درکوي نو سکرین شاټ یې واخلئ او ځان سره یې محفوظ کړئ. دا ثبوتونه به پولیس یا سایبر کرایم راپور لپاره پکار راځي. پاکستان کې ښځې کولی شي چې د اف ای ای سایبر کرایم سره خپل شکایت درج کړي. د دوی ویب سایټ باندې د دوی ایمیل یا فون نمبر موجود وي. په دې رابطه کېدلی شي. पे आप विजिट कर सकते हैं या इनको ईमेल या फ़ोन के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه فالوورز لرل. خلک غوښتنه کوي چې د سنا قاتل دی سزا شي. بلخوا د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی ویلي پولیسو دغه قاتل نیولې دی او د قانون منګلو ته سپارلې دی. خالد انیاز، مشال ریډیو، پیښور.